نو کو پرس کا زما خوګو پښتنو مونږ او تاسو غواړو چې مونږ د یو کامیاب ژوند تیر کو نو لومبه به اول خپل مقصد ټاکو دویم بعد دغه مقصد د حاصلولو لپاره نظام او اصول جوړو او دریم با په دغه نظام او اصول باندې بلومبه مشر عمل کوي رستو بنورو خلکو ته وایي چې تاسو په عمل وکړي نو پس ته هغه نه با اعتبار جوړیږي کوم ملګرو چې مونږ لایو سیشن وکړو زه هغه ته دا خواست کوم چې امید دي تاسو ته فایده شي خو زما دا ارمان دي چې نورو پښتنو ته هم زما دا आवाज ورسي نو اوس تاسو ته دا خواست کوم چې زما आवाज نورو پښتنو ملګرو سره ضرور شریک کړئ کې دي شي هغه ته فایده ورسیږي مختلف ملګرو کمنټس کړي دي امیر علم صاحب سلام کړی دی وعلیکم سلام ډیر مننه خوشاله اوسئ بریالي اوسئ سعید خان ډیر مهرباني خوشاله اوسئ بریالي اوسئ ودان آباد اوسئ او دا سلسله به ان شاء الله العظیم سبا هم جاری وي د اعتبار حواله سره مونږ سره اوسئ الحال د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته